همټي موران غشتي د هیواد په جوړېدو جګړې دې پکې ختمي. د بغلان برېښنا تولید فابریکې پارچاوي دروازه وروسته له اساسي ترمیم بیرته فعاله شوه. د بغلان برېښنا ریاست تخنیکي کارکوونکو په پرله پسې هڅو د اړوند برېښنا تولید فابریکې د پارچاوي دروازه له اساسي ترمیم وروسته بیرته فعاله کړه. د بغلان برېښنا رئیس وایي چې د تولیدي فابریکې دروازه له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه چې خصوصي شرکتونو یې د رغونې لپاره 2 میلیونه افغانۍ غوښتې، خو دوی وکړای شول چې د یوې نیمې میاشتې په موده کې د 250,000 افغانیو په لګښت دروازه په اساسي ډول ورغوي. الحمدلله د داخلي انجینرانو د خوا څخه دغه دروازه په اساسي توګه ترمیم شوه. په تقریبا 2.5 لک روپۍ لګښت دې دروازې راغی. تیر کال مونږ دغه دروازه شرکتونه ورته راوغوښتل چې دا براور کړي او دا ترمیم کو د شرکت د خوا څخه، خو کوم شرکتونه تراله شرکتو براور وکړي حدودا 2 میلیونه افغانۍ پورې براور پوسو. بغلان کې د برېښنا تولید فابریکه د اوبو کچې اعظمي حد پر مهال نږدې 9 میګاواټه برېښنا تولیدوي، چې اوس مهال یې تولید د اوبو کچې کمښت سره شاوخوا 6 میګاواټو ته راښکته شوی. د یووالي تخم شیندو په لمنه د